عبدالرحمن چې کوم دی نن روان دی تایلینډ ته سره په روان دی دا ته وایي دونه زیاتې میډلې دي غاړې ته چې لیدلې اخیستې دي که نه تا واقعي ګټلي افغانستان سره تعلق ساتي په دې مقابله کې د انټرنیشنل کمپایټس چې د مقابلې چې د تایکوانډو دې کې د افغانستان ټیم شته السلام علیکم ګرانو کتونکو نن دا ورځ چې کومه ده دا د هر پښتون دپاره په دې نړۍ کې په هر هیواد کې پښتون اوسي د هغې لپاره ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده او ډېره غټه ویډیو ده او سپیشلی زمونږ د دیر دپاره د نن چې کومه ورځ ده دا مونږ په دیر لور کې دا زه په خپل ژوند کې زما شل کاله ژوند دی په دې کې زه اول ځل باندې داسې وینم نن د ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ډېره زیاته شریک کړئ چې هر پښتون ته دا ویډیو زما پیغام ورسي خوا کې راسه موجود دی ریل کمانډو حلیم بل موجود دی عبدالرحمن چې کوم دی نن روان دی تایلینډ ته سره په روان دی تایکوانډو گیم ته د انټرنیشنل فایټ دپاره د انټرنیشنل گیم دپاره نن روان دی د پاکستان نه ځي زموږ دپاره د فخر او د پوره هیواد دپاره د فخر او د ویاړ خبره ده السلام علیکم وعلیکم السلام دا ته وایي عبدالرحمن ټول نه اوله لومبي را دا وایي تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ زه د دیر سره تعلق ساتم دیر کې د تیمرګرې سره دا ته وایي دونه زیاتې میډلې دي غاړې ته چې لیدلې اخیستې دي که نه تا واقعي ګټلي دي دا را سره به د سر په محنت سره موږ ګټلي دي دلته بل عبدالرحمن ډېره یو کله چې ما ته وکتل چې ته روان یې دونه سټرګل ته ما سره وکتل چېرته انټرنیشنل فایټ روان یې ادي په شا به څوک ولاړي تا سره چې هغې به ته تیار کړی ساسه به دونه مرسته کړې ته به طریقې ښودلي داسې په دې دیر کې څوک دی چې هغې ته دونه سپورټ له دونه طریقې دلته ته نن دې ورځ لپاره تیار کړی چې ته پاکستان نه روان یې دا مقابلې دي کړلي د علاقې په سطح د صوبې په سطح انټرنیشنل فایټ لپاره دونه چا تیار کړی دا زه خپل استاد سره کړم حلیم کمانډو ما سره ډېر محنت کړی او ډېره خواري را سره کړله او هغې د سېډه زه جنګېږم دا ته ووایه یقین دي شته چې یار زه بل ته لاړ شم فایټ به وګټم د هېواد دا نوم چې کومه دی دا به روښانه کړم د پښتون قوم یو ویاړ به جوړ شم انشاءالله چې زه به دې اکیډمۍ له ګولډ میډل راوړم ها انشاءالله الله دې وکړي درته ووایه تعلیم دې څونه کړی لسم وسوکو پیپر یې میله ورکړی ها بل دا ته ووایه دا کوم میډلې چې تا اخیستلې دي دا وګورئ په دې باندې زه وینم دا ما ته وایي دا کوم مقابلې کې تا میډلې میلاو شوي دا بس کم دغه کې ټورنمنټ شوی هغې له سر بوتلي وو موږ سره محنت کړی و هغې کې موږ ګټلي حلیم دا راته ووایي دې چې څونه میډلې دي دا په کوم مقابلې کې میلاو شوي السلام علیکم عثمان بھائی ستاسو د ټیم ډېره زیاته شکریا ده کوم چې په دې وخت کې موږ له ټیم راکړو ټیم هم ډېر زیات شارټ دی سار دي روان دي زه تایلینډ ته دي فلایټ دی الله دې وکړي چې دا فایټ وګټي ټولو مینوالو نه ټولو پښتنو نه د دوی دپاره سپیشل د دعا فیل کوم دعا نفس دې کې داسې میډل شته تاسو ته به ښکاري خیر د دې ملګرو ته به زه وښیم دا کیمرامین صاحب تاسو لږ رانږدې شي دې کې پاک افغان دوستي باندې چې کوم ټورنمنټ شوی دا د غونډو نه ښه میډل په دې کې دا د دې کې د ګولډ پوزیشن اغستی دا صوبایي گیم شوی دا د هغې پوزیشن دی دا سوات ریجن کې شوی دا انګریزانو یو ټورنمنټ ارینج کړی د تایکوانډو دپاره دی په هغې کې اغستی مړه دې کې داسې کم کوز میډل نشته ډسټرکټ نه ښکته نشته ډسټرکټ ډیویژن صوبایي او نیشنل گیم کې الحمدلله د ډېرې ټایټلې اغستې ماشاءالله تقریبا 18-20 میډل یې دا ښکاره دي او داسې ټراپیان او داسې د سکول وایز چې کوم ټورنمنټونه شوي دي په جمناسټک کې په تایکوانډو کې په وشو کې په باکسینګ کې کیک باکسینګ کې نو ماشاءالله دا ډېر تکړه لګ دی ډېر ټیلنټډ کس دی تقریبا تاسو ته میډلو باندې ښکاري زه به تاسو ته وښیم چې دا د 2018 دا د 2000 لږ رانږدې شه کیمرامین صاحب دا چې کوم ښکاري دیر افر سپورټس فیسټیول کې چې کوم ټورنمنټ شوی په هغې کې په 2018 کې د ګولډ میډل اخیستی دی نو چې 2018 2019 2020 2021 2022 او 2023 تقریبا 15-16 کاله د ریګولر گیم وکړو بله خبر دا دومره آسان کار نه دی ده خو ویل چې دی په شا باندې د زما د استاد سټرګل پروت دی او زما استاد زه سپورټ کړی یم د غونډو نه مخکې خو د الله ډېر زیاته شکریا ادا کوو چې الله پاک دا دې مقام ته ورسو دا ما دپاره او د غونډ پاکستان دپاره او د کې پي کې دپاره او خاص کر د دیر دپاره ډېره د فخر خبره ده ډېره د اعزاز خبره ده چې دې ځایګي نه د مارشل آرټ یو کلاړي تایلینډ ته ځي او فایټ کې سلیکشن ډېر ګران دی فایټ کول هار جیت دا د گیم حصه ده کله چې رنګ ته دوه کسان وځي یو ګټي یو بیلي دواړه نه ګټي تاسو به نه یې کتلي چې یې دواړه وبیلي یا یې دواړه وګټي الله دې وکړي موږ به له دعا کوو موږ له دومره دعا کړې او زموږ دعاګانو د خلکو دعاګانو د دې مقام ته راورسو چې انټرنیشنل فایټ ته سلیکټ شو اوس د دیو په سپورټ او د دیو په دعا باندې او د الله پاک په مهربانۍ باندې به دا ان شاء الله په انټرنیشنل کې فایټ کوي او ان شاء الله چې 15-16 فایټ وکړي نو دا به ګولډ میډل اخلي خو که دا مینوالو ته دعا وکړي او دا پښتانه ته دعا وکړي دا ته وایي که نه لکه دا خو روان دی انټرنیشنل فایټ پر تایلینډ ته به ځي سبا سهار وختي به ځي ځکه موږ د ماوستن ټایم دی تقریبا 11 بجې د ویډیو ریکارډ کوو په دې نړۍ کې څونه هیوادونه په دې مقابلې کې شریک شوي
زما د خیال متعلق فلحال اوسه پورې 52 ملکونو په دې کې انټري کړې ده او دا انټرنیشنل فایټونه دی په تایلند کې کیږي او نور په کې هم انټري کوي 52 خو ماته علم دی چې 52 ملکونو په دې کې انټري کړې ده. اصل کې زه د نن ورځ ډیره د ویاړ او د فخر خبره ده، خو زه داسې پوښتنه لرم ذهن ته مې راغله چې دا خو د پاکستان نه ټول څومره کسان سلیکټ شوي دي؟ دې کې پاکستان نه 2 ټیمان دي، یو میل یو فیمیل ټیم او ټوټل 16 کسان یو دې سره یو کوچ یو منیجر دي، مطلب 18 کسان دي کې. د لکانو کم ټیم چې دی کنه په دې کې د پیښور نه څوک سلیکټ شوي؟ پیښور نه پکې هم کسان شته او د سوات ریجن نه پکې زیات کسان دي. موږ د لپاره د فخر خبره ده، زیات کسان چې کوم دي د ملاکنډ ډیویژن دي، ځکه چې دی خاوره کې ډېر زیات ټیلنټ دی، دا ډېر زرخیزه خاوره ده، خلک ډېر زیات مهنت کوي، ډېر سټرګل کوي کنه لري نظم. زه ته د خپل شاګرد خبره کوم چې د دې ماته علم دی، د دو وزن د دې نه مخکې 2 میاشتې یا 3 میاشتې مخکې د ویټ موږ کو 90 کیلو او اوس 50 کیلو دی. ستا د مخکې تا د وزن وکړو د لپاره د ډایټ پلان او خط او پورته ایکسرسایز او اوس ستا ویډیو وکړه لته ایکسرسایز وکړو تا د گیمونه وکړه چې څومره سټرګل وس دی خلو ته وګورته د بخاري موت ولاړی د درنه خلا روانه دا صرف او صرف دا چې د خپل مهنت وکړو. الله پاک له د دې مهنت سیله ورکړي او د دې مهنت سیله ور ان شاء الله الله پاک ورکړي، خو د دې ملګرو په تعاون او په سپورټ باندې. بل تاسو زمانه تاسو کو وخت مرانه تاسو کړو د کیمرې په بیک باندې چې دله د خرچه چا وکړو حکومت وکړه که په خپل وکړه دا شوق دی چې زه انټرنیشنل پلیئر جوړ شم. تقریبا کم از کم 2 لک روپۍ چې کوم وي د په ویزه باندې ولګي دي، کم چې ټیکټ او ریټرن ټیکټ په دې باندې ولګي او 2.5 لک روپۍ په د نور خرچه کړي، ځکه چې کله یو شیز ته تزي لکه ته گاډم چلی هغه د لپاره بل لایسنس کاغذ به ډاکومېنټس په به تیارې نو زموږ د گیم خپل لایسنس مطلب کې کوانو ته وي ګلوبل لایسنس وته وي او د سينور ډېر کاغذونه دي چې هغه ستاسو سره نه ته انټرنیشنل کې نشي لوبېدل، هغه د لپاره لایسنس نو هغه د لپاره تقریبا خپل 3.5 لک روپۍ ولګول، هغه د خپل خرچه آپ کې اتحاد آپ کې مطلب په خپل خرچه باندې کړی دي. بل دا راته وایي تاسو هم یو پښتون وي د افغانستان سره تعلق ساتئ، په دې مقابله کې دی انټرنیشنل کمپایټس دي د مقابله چې د تایکواندو په دې کې د افغانستان ټیم شته او بالکل دی کې د افغانستان ټیم شته، دی کې د ایران ټیم شته، دی کې د تایوان ټیم شته، دی کې چې کوم ایشیا کې کوم ملکونه دي دا خو کې ټول شته، دا خو هر کال کې انټرنیشنل ټوایټ پر کله چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې سلو وراشي کرکټ هغه میچ راغله دوبۍ کې سونه اختلافات سونه نفرتونه خورا شو. ما ځکه دا خبر وکړه چې نه دین هم هغه سي نفرتونه جوړ شي. حلیم به د خلکو لسه پیغامونه ورکې کم چې د میچ په سر باندې د پاکستان او د افغانستان سونه پښتانه چې دغه بل سوران شي بل باندې گزارونه کوي وهل کوي. اصل کې د کار د سپورټس یو د رشتہ ده کنه چې دا مذهب یا ملک یا بارډر دا نه ټچ کوي. سپورټس ز سپورټس مین زما سره انډین ودرېږي، زما سره افغانیان ودرېږي، زما سره پاکستانی ودرېږي، زما سره ایرانیان ودرېږي. زه چې کوم ټورنمنټ لاړ شم زه په خپل د 2-3 ټورنمنټ وشو G1 او G2 دلته نېشنل او انټرنیشنل ټورنمنټ کېږي، غیله باراني کسان راځي. قسم دې که به موږ دا فیل کړي یا دا محسوس کړي د هر ملک والا سره خپل جنډې وراشي موږ د جنډې سره ناستي دا یو پلیئر دی او زه په خپل یو ټرینر یم. موږ ته دا نه احساس کېږي ها چې کله میدان ته وځي او بیا زموږ شاګرد یا زموږ د ملکی مطلب زه د افغانستان نه ولاړ یم، زه د افغانستان نه مایندګي کوم نو زه بیا په افغانستان سر ورکوم یا زه د پاکستان میچ ختم مارشل آرټ یو شیز دی کنه میچ ختم بیا یو بل لغاړه غټي ورکی سم نه پته نه کې د کرکټ والا د سپ فساد جوړ کړی دی چې ال د بګراوند کې غیب لګي پر دیو په کرسو په یو بل باندې راي خو دینو په کار نه دی دسي. د گیم مقصد د سپورټس مقصد دا دی چې مینا محبت رورولي دیو ته فساد ولانجه جوړ ان شاء الله زمونږ هم مارشل آرټ کې د قصه نشته دلته په یو بل د پوزي ماته کې فایټ سٹارټي پرین کې او چې کله فایټ ختم دا د زمونږ د گیم رولز دي بیا په یو بل لغاړه ورکي یو بل بټاپي یو بل سبا نیمه غنټه ناست یو بل بچاپي کوي زور بکې ته وګوري کده د ایران سره فایټ راځي کده د سعودي سره راځي کده د دوبۍ سره راځي او کده د تایلند سره راځي او کده د افغانستان سره راځي د فایټ نه پس په بیا تاسو ته د دیوغه انسانيت وخم د دیوغه ایمانداری وخم چې د سمره ایماندار مونږ دلته خپل په خپل کلب کې هر ورځ انټرنیشنل فایټ کوم زما افغانیم دی او پاکستانیم دی دی خپل کې یو بل دومره وړه وي دومره بیا را پاس یو بل لغاړه ور کې یو بل وټه په افغاني راشي پاکستانی ته وي زما روري او پاکستاني راشي افغاني ته وي زما روري وره خپنه شي صرف او صرف په دی وجه چې دا محسوس نه کی چې یا دا احساسونه کی چې زه افغاني مو دا پاکستاني دا خبر نشته شکر الحمدلله ټول مسلمانانی ټول پښتاني او مړ الله رو بر ټول یو افغان دی یو پښتون دی دا قصه پکې نشته ازینی خلک وي پنجابي کته پنجابي پورته جنوبي مسلمان دی زمونږ رور دی کاغه په امریکا کې دی کاغه په لندن کې دی کاغه په جرمني کې زما پړه کې زما په خله کې زما په سوچ کې دا خبرې نشته د خلکو سوچ ځان لري. اسی حلیم یو دیته می چې وکاتله به می تاسو لو وکاتله ما ته خدای ښکاري تاسو د یو غټه قرباني ورکړه دا موقع خو تاسو سره هم وي تاسو خپل تایلند ته د مقابله تاسو هم کړله خو نه تاسو خپل شاګرد د دې مقابله تیار کو او د موقع ورکړه او خپل ځان هم پرې خو دلو
بس زما دا خواهش دی اکثر تاسو به فکرې لیدلی په خو سکولونو کې یا په خو اکیډمینو کې یا په خو ځایونو کې دا لیکلي چې استاد په خپل بادشاه نشي جوړېدلی بلکې بادشاه جوړولی شي. زه په دې خوشحالېږم ډېر زیات، زه په دې فخر کوم، زه په دې ویاړ کوم چې خلک به وایي مړه ځان دپاره. د رحمان بابا یو شعر دی وایي تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي. ځان دپاره خو سړی هر څه کولی شي. که زه تاته ووایم نو ته به ځان له ویګوم والې، ته به ځان له جازم والې، ځان له به ګاډی والې، بل له ته اخیستی شي نه شي. د چا اړه دا نه مني. په هر سړي په زړه کې لالچ وي. هر انسان داسې یو غرضي غونډه کې سوچ لري. دنیا ته انسان په سوچ او په غرض باندې راغلی، په لالچ باندې راغلی. زما دا سوچ نشته، زما دا غرض نشته. زما خپل رونه هم شته، هغه هم نیشنل انټرنیشنل لیول فایټونه کوي. خو زما مقصد دا و چې زه داسې یو پاکستانی بچی، یو داسې پښتون، یو د دیر داسې ماشوم بوزم چې خلک وایي چې حقیقت دی عالم کې دا شی نشته چې دا افغانی دی او دا پاکستانی دی، دا زما او دا مې د بل. لکه څه چې ځان له خوښوي، په دې یو حدیث دی چې څه د ځان دپاره خوښوي هغه به د بل دپاره خوښوي. زما په خپله دا خواهش و چې زه انټرنیشنل کې ولوبېږم، خو که زه په خپله لاړ شم بیا به خلک ویني وایي ځان دپاره کوشش کوو، ځان یې ځي ته ورسوو، شاګردان یې پرېښودل. زما اوس دا خواهش دی چې دیو مخکې کم انشاءالله نیکسټ کې به بیا زمزم او زما رونه به هم ځي. فلحال دا دي ځکه دیو زما سره ډېره سخته 15-16 کاله یو سړی ستا تابعداري او ستا خدمت او ستا په خبره باندې راځي او ستا په خبره باندې ځي او په نیمو نیمو شپو ټرېننګونه دا دیو د ځان دپاره نه دي کړي، دا یې د ما دپاره کړي. دا چې دا میډل ګټي دا ځان له نه ګټي، دا ما له ګټي. دا د هار جیت په دې زما نوم یادېږي. زه به ډېر زیات خوشحالېږم. ښه کار دا وشو چې دا وشو. که اوس زما رور شوی یا زه شوی خلکو به ویلي نه حق یې وکړه که نه یې نه افغانی دی. بیا د خلکو هغه مخ مونږ ته راګرځي. الحمدلله د یو افغاني، د یو پښتون، د یو مسلمان، د یو پاکستاني په ډله کې دا خبره نشته دی او نه دا سوچ دی. زما چې کوم سوچ دی زه د خپل سوچ متعلق د دې وړه کې دا داسې اوسه پورې دا نشته چې دا لا د بل ملک دی او زه لا د بل ملک یم. نه زما ډله او نه زما سوچ له دا خبرې راځي چې عبدالرحمن لا پاکستانی دی او زه افغانی یم، دا ما څه چلو کوم، یو پاکستانی مخکې کو. نه نه نه، قسم دی زه صرف او صرف د الله د رضا دپاره یو خدمت کوم. او زه خلک د غلطو لارو نه ښې لارې ته رابلم. وختي ته ماته یو خبره وکړله وایي زه په دې لاره نه د خلکو سره یا دومره میمري کارډ یا سیم کارډ یا سره دومره موبایل دی، لږ سره دومره میډل دی. دا ما دپاره یو ښه خبره ده، ما دپاره د فخر خبره ده چې دا موبایل نه ګرځئ، دا میمري کارډ نه ګرځئ، دا سیم کارډ نه ګرځئ، دا سایکل موټر سایکل نه ګرځئ. دا د سره دا یې نه، دا د سونم ده، دا د هر څه دي. زه په ډېر زیات خوشحالېږم او په دې فخر کوم چې دا یو پاکستانی دی او زما د اکیډمۍ نه فایټ لځي او زه یو افغانی. دې کې د ورورولۍ یو ښکلی میسج پروت دی. خو که څوک په دې خبره پوهېږي که ته ورته وضاحت وکړي. ما به همیشه د پاکستان او د افغانستان پښتنو ته دا خبره کوله چې یو بل سپورټ کوي. په دې میډیا باندې یو بل پسې کنځلې کول، یو بل پسې خبرې دینه هېڅ نه جوړېږي، یو بل مټې جوړ شي. نن که دا وګورئ که دا نن دلته تیار شوی دا بیرغ دی راغېستی د پاکستان بیرغ راغېستی دونه میډلو سره د چا په سر د یو افغانستان د یو حلیم په سر د ریل کمانډو په سر. که دوی دوی نه سپورټ کړل دې سبا دا نن ورځ مونږ دا د فخر او د ویاړ ورځ مونږ نه لیدې چې دا انټرنیشنل فایټ روان دی. ولې روان دی؟ دوی سپورټ کو. که مونږ څه کوو مونږ ریل کمانډو سپورټ کوو، دوی مونږ سپورټ کوو. که چېرته مونږ یو سپورټ وکړو دوی هم کامیابي مونږ هم کامیابي. چې پښتون بل پښتون نه سپورټ کوي، د دنیا نور قومونه خو مونږ نه سپورټ کوي که نه. اکثر څه خلک راشي د بهر نه په نن خبره باندې مونږ ته راواچوي منځ کې مونږ وران کړي. په دې خبرو کې چېرته هم راځي. همیشه یو بل سپورټ کوي، یو بل مټې جوړ شي. انشاءالله د دې مخکې چې کوم پایټونه راځي هغه به هم شریکوو. چېرته هم زموږ خواږه پښتانه ژوند کوي. الله مو تل خوشحاله او آباد لره. د لوی الله په امان.